ها دا یې ورور سوالونه ډېر کړي دي، موږ به پکې صرف د وخت مطابق د یو دو جوابونه وکړو. یو دا وایي چې موږ سره بعض ملګري دي هغه ټریلې چلی او د شپې ناوخته پورې ډیوټیانې کوي، بیا د سحر مونځ د خپلې مرضۍ مطابق کوي، که 9 بجې که 10 بجې که 8 بجې که 7 بجې. نو چې دا به د دوی دا کار به د شریعت په رڼا کې څنګه کوي؟ ګوره دا مسله ماشومانو ته معلومه ده. کوم سړی چې دا کار کوي دی په ګناه کبیره کې واقع دی. یوه دویمه د ده دا مونځ الله نه قبلوي. ولې؟ ځکه چې دی قصدن لیټ کوي. موږ دا مسله څو پیرې ذکر کړې. قصدن د وخت نه مخکې مونځ کول الله یې قبلوي، نو چې د وخت نه بعد یې قصدن کوي نو څنګه الله قبلوي؟ د وخت نه بعد د هغه چا مونځ الله قبلوي چې هغه ته عذر را پېښ شوی، اراده یې ودره پاسېدو خو اوده پاتې شو، بیمار شو، بله مسله راله بله مسله راله، صحیح شو، دی معذور دی. خو چې یو سړی قصدن موبایل په ټیم کې چې زه به په 8 بجې پاسم، دا خو دین پورې مسخرې کول دي. دا مونځ که دی 1 لاک پیرې وکړي الله یې نه قبلوي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله وی دا مونځ په مؤمنانو باندې په خپل خپل وخت کې فرض کړی شوی دی. داسې زما او ستا د مرضۍ مطابق خبرې نه دي چې کله ټیکهدار راته د وختي راتلو ووایي بیا پکې د سهار مونځ کوم، او که ټیکهدار راته 8 بجې ووي نو بیا د سهار مونځ لاړ، بیا تې ما پاتې واله. او که چېرته زما پکې اور ټیم لګېدو جو خو صحیح ده که اور ټیم داسې ګپ دی. زه دې خبرې ته کله نه کله سوچ وکړم که نه، زه هم د الله هم ډېر کریم باچا دی چې موږ نه رانیسي په دې خبرو باندې. یعنې موږ هم هسې مسخره جوړه کړې ده که رښتیا درته ووایم. چې کله د دین مسله راشي نو موږ 100 عذرونه د دنیا ورته بیانو. ولې هلکه بیمارو، ولې طبیعت مې، پلار، مور، ښځه، بچي، دکان، مزدوري، چکر، ګپ شپ، په ګاډي کې وته او داسې پسې زه یو زر درته شماري د دین په باب کې چې کله خبره روانه. زه دا وایم موږ ولې چېرته د دې دنیا ته موږ ولې عذر نه دی بیان کړی د دین دپاره؟ ورسېدې زما په خبره؟ یعنې زه نن راغلی یم درس ته ناست یم، صحیح شو، ته راغلی درس ته ناست په دې کې دنیا راله، ملګری راغی، د مزدورۍ وخت پکې راغی، اچانک ټلیفون راغی د یو کار، بچو راته ووایي چکر لګو، ښځې راته ووایي چکر لګو، ملګري رالو ګپ شپ لګو. زه هغو ته وایم راخفه کېږئ به نه، اوس زه د خپل رب د بندګۍ دپاره ځم. موږ دا عذر ولې نه بیانو؟ یعنې چې کله د دین خبره راشي موږ د دنیا 100 عذرونه بیانو، نن دا و نن دا و، لږ لږ او لږ لږ او دا تندی به یې تریو کړی را تریو کړی، کله به یو عذر بیانوي کله بل. ولې موږ دنیا ته داسې ولې نه وایو چې دا ټیم زما د رب دپاره خاص دی، خفه کېږي به نه؟ ولې موږ دا عذر نه بیانوو؟ نو چې کله د دنیا مسله راشي موږ وله مونځ هم مخکې وروستو کوو. لکه بل ورځ یو کس دلته ملګري ته پوښتنه وکړو درس کې، وایي بعض کسان سحر مونځ د اذان نه مخکې کوي. دا پکې بله مسله یاده کړه. بل ورځ ته پوښتنه وکړو تاسو اورېدلی وو که نه؟ د اذان نه مخکې دا د کوم ځای دین شو؟ دا سره چا د نیکه دین دی یاره؟ یا الله او د الله پیغمبر ویلي چې دا مونځونه تاویږي را تاویږي د مزدورو او د کارونو او د دنیا سره؟ د ایمان خو پته دلته لګي چې ستا دنیا او ستا دین یو بل ته مخامخ شي، اوس به دې پته لګي چې ته څه کوې. دا پوست دین، دا مزو چرچو والا چې د مرضۍ مطابق یو پکې خوږې خوږې الواګانې او څه سختي پکې نه وي، دا د چا بدي شي؟ خو چې کله زه تا داسې وخوځوم که نه او سحر اذان ته پاو ساعت پاتې او تا سم جوور خوب درغلی او موسم یخي او ښه ګرمه بړستن دی اچولي او زه تا ته وایم چې پاسه مانځله، دېسې کې د ایمان پته لګي. نه وروسته چې کله د 9 بجو کې دی داسې تاو راتاو شو که نه خوب یې پوره شو، نو کله په یو ډډه کېدو کله په بله، دا خو 9 دي. نو پاسېدو ښه مزېدار مخلاسي وینځو، بیا یې چې دی جانماز خور کړو،
او بیا په اخره کې پکې دوام وکړه. بس وی هغه خپل کوشش کوو نو بیا داسې مو وایي تاسو مه وایي الله ډېر کریم باچا دی. دا د الله شکر دی چې موږ په دې خبرو داسې ناڅاپه رانیسي نه، یعنې زموږ به څه حال